اوس د انسان په دماغ کې دا سوال راځي چې کله د الله تعالی د دې بنده سره محبت او مینه ده نو خو الله تعالی محب دی او دا بنده محبوب دی، الله تعالی عاشق دی او دا بنده د الله تعالی معشوق دی، ځکه د الله تعالی د بنده سره عشق او مینه او محبت دی. او په دنیا کې دا قانون چې د یو چا د چا سره محبت نو محب خپل محبوب ته راحت او اسانی رسي، محب خپل محبوب ته تکلیف او مشقت نه رسي، بیا الله تعالی د بنده ولي په تکلیف او مشقت کې اچي. چې کله نیک بنده دی الله تعالی ته خوش بنده دی او د الله تعالی د دې بنده سره محبت او مینه ده، بیا الله تعالی پر دې باندې تکلیف یږدي ولي. د هغې وجه بنیادي وجه دا ده چې د هغې بنده زندگی په دنیا کې ده او دنیا داسې ځای دی، الله داسې منزل پیدا کړی دی چې دې کې د روسه بې تکلیفه زندگی چا تیره کړې نه ده او په دې دنیا کې بې تکلیفه زندگی د روسه چا لیدلې نه ده او نه په دې دنیا کې داسې څوک تیر سوی دی چې هغې تکلیف نه یې لیدلی او نه په دې دنیا کې داسې څوک راتللی سي چې هغې بې تکلیفه زندگی تیره کړي. که په دنیا کې هر څومره لوی پیغمبر او نبی وي، که په دنیا کې هر څومره لوی بزرگ او ولی وي، او که په دنیا کې هر څومره لوی سرمایه‌دار وي، او که په دنیا کې هر څومره لوی بادشاه ملک او بادشاه مملکت وي، د هغې زندگی بغیر د تکلیفه په دنیا کې نشي تېرېدلی. که یو سړی دا کوشش کوي چې زه به په دنیا کې ډېر مال او دولت راجمع کړم، زه به بې تکلیفه زندگی تېره کړم. که د یو سړي دا کوشش وي چې زه به په دنیا کې ښه منصب او حکومت پیدا کړم، زه به زندگی بې تکلیفه تېره کړم، نو دا یو حقیقت دی چې هغه سړی د دنیا د حقیقت څخه ناخبره سړی بلل کېږي. د دنیا حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی چې په هغې کې پر سړي باندې تکلیف رانسي، ځکه دا دنیا یو منزل دی، دا هغه منزل دی چې د تکلیف او د پریشانۍ او د خوشحالۍ او د اسانۍ څخه ګډوډ منزل دی. که د یو طرفه څه پریشاني وه د بل طرف څخه به خوشحالي راځي، که د یو طرف څخه ناجوړي وه د بل طرف څخه به اساني راځي، او که د یو طرف څخه انسان په سختو حالاتو کې و د بل طرف څخه د انسان سره اساني راځي. چاته الله تعالی مال او دولت ورکړی د هغې څخه صحت اخیستی، چاته بیا الله تعالی صحت ورکړی د هغې څخه مال او دولت اخیستی. چې کله د انسان ټولې خوشحالۍ په نصیب کېږي، هغه منزل چې د انسان ټوله زندگی په اسانی کې تیریږي، هغه منزل دنیا نه ده، هغه منزل جنت دی چې د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هلته نه پر چا باندې بیره راځي، نه پر چا باندې غم راځي، هلته نه پریشاني سته، هلته نه مصیبت سته، هلته نه تکلیف سته. او دویم منزل الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې هغې بیا صرف اور صرف مشکلات دي، هلته د خوشحالۍ بوی نسته، هلته د خوشحالۍ یوه ذره نسته، چې هغې د جهنم منزل دی چې د هغې په باره کې الله تعالی وایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته د الله تعالی داسې عذابونه دي چې ما لا عین رات چې نه سترګو لیدلي دي، نه غوږو اورېدلي دي، نه سترګو نه د انسان په دل او دماغ کې د هغې تصور او فکر راغلی دی. لیکن د دې په مقابل کې درېیم منزل چې دنیا ده، نو دنیا امتحان دی او دا امتحانی زندگی ده. که چاته الله تعالی غربت و مسکنت ورکړي د انسان امتحان ورباندې اخلي، او که چاته الله تعالی مال و دولت ورکړي هم امتحان ورباندې اخلي، که چاته الله تعالی ښه صحت ولا ورکړي د بنده څخه امتحان اخلي، او که چاته الله تعالی بیماری او پریشانی ور نصیب کړي د هغې په ذریعه هم الله تعالی د دې بنده څخه امتحان اخلي. دا دنیا دا داسې منزل دی چې دا بغیر د تکلیفه در اوسه چا نه ده تېره کړې.